د میدان وردګ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د شاعرانو، ځوانانو او کلتورپالو سره د همغږۍ غونډه ترسره کړه. په یاده غونډه کې مسؤلینو قلموال د ټولنې سترګې وبللې او له دوی وغوښتل چې پر حقیقت ولاړې لیکنې وکړي. افتخار پې کوو په دې ځوانانو باندې. دغه ځوانان یا دغه لیکوالان د آینده ملک دپاره د موږ یوه هستي ده. ډېر خوشحال یاستم چې د داسې ځوانانو ملګرو مجلس کې هغه موږ حضور لرو چې هغوی خپله ژبه، خپل فکر، خپل قلم هغه د اسلام د دفاع دپاره، د مسلمانانو د یووالي دپاره دوی خپل فکر برابر کړی. اوس هغه ټول بوج چې موږ د دغو ځوانانو چې دا تاسې یاست، دا تاسې په غاړه ده دغه مسؤلیت. ورته مهال د یادې غونډې ګډونوال قلموالو د دا ډول غونډو ترسره کېدو ستاینه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې د دین او هیواد لپاره به یې قلم همداسې روان وي. دا رقم ته غونډې نورې هم جوړې شي او جوړې شوې هم دي د لیکوالۍ په اړوند باندې. نو موږ ډاډ ورکوو چې انشاءالله الرحمن زموږ قلمونه به انشاءالله الله تعالی د ګړندي وي انشاءالله د نظام د بقا په خاطر باندې. او دا یو ډېر ښه کار دی، یو پرمختګ دی د اطلاعات او فرهنګ په برخه کې د لیکوالۍ او د هغه جهادي ارزښتونو پر د راغونډېدلو په برخه کې. د میدان وردګ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې هم دا او دې ته ورته غونډو په لاره اچولو پلان لري.